روسی پاچا پیتر لومړی یو وحشتناک بې عقل امپراتور و. احمق او بې خنده. د پیتر لومړي تولې کړنې تر خریطه پورې احمقانه دي. روسیا تاریخ لیکونکو پیر ته د اصلاحاتو قهرمان جوړ کړی دی. د پلورونکو ادیبانو لپاره یو دنده وه چې د تیر وخت یو بل نسخه اختراع کړي. دوی ډیر حیرانونکي خرافات جوړ کړي د بیلګې په توګه د تقویم اصلاح. دا ګرل کیږي چې مخکې روسیا د نړۍ د جوړېدو له تقویم سره ژوند کاوه. پیتر اول دغه کلیزه لغوه کړه. د نړۍ د پیدا کېدو کال 720 میلاد د عیسی مسیح د زیږېدو کال 7700 شو. روسي او شوروي تاریخ پوهان وایي چې دا د شاته پاتې روسي د مدرنیزیشن لپاره یو لوی ګام و. پیتر د دې عمل له لارې د اروپایي مخکوشو هیوادونو سره تقویمونه همغږي کړل او یو واحد تقویمي فضا یې رامنځته کړه. په کوم کې چې سوداګري، تولید، ډیپلوماتیکي اړیکې او زده کړې کول اسانه دي. ویل کېږي چې پیتر لومړي روسیه د پرمختللو اروپایانو سره په یوه کچه کې راوستې. ډېر ښکلي غږیږي. خو داسې احمقانه لیکنه یوازې ناپوهان یا دروغجن کولی شي. یعنی تاریخ پوهان. راځئ چې رسمي حقایق ته وګورو. پخوا اروپا د یولیاني تقویم له مخې ژوند کاوه. خو څرګنده شوه چې یولیاني تقویم ډیر دقیق نه دی. په یولیاني تقویم کې د کال اوږدوالي په حقیقت کې 11 دقیقې اوږد دی. که څه هم تیروتنه ډیره کمه ده. مګر د 128 کلونو په اوږدو کې جولین تقویم یوه ورځ شاته پاتې دی. نو ځکه په 16مې پیړۍ کې یو دقیق کلیز جوړ شو. دې ته د رومي پاپ ګریګور په ویاد ګریګورین کلیز ویل شوی. په هغه وخت کې د اروپا سیاسي نقشه بل وه. خو زه به د معاصرې سیمو نومونه واخلم ترڅو تاسو ته واضح وي. د روم د کلیسا د مشر په لارښوونه د اروپا کاتولیکي هیوادونه نوي ګریګورین تقویم ته لاړل. دا فرانسه، ایټالیا، هسپانیا، پرتګال، پولند، جزوي المان او هالند دي. کاتولیکانو د راتلونکي روسي امپراتور د زیږېدو څخه مخکې د کلیزدار نوې نسخې ته انتقال وکړ. په 1700 کال کې د اروپا پروتستانت هیوادونه هم د یولیان تقویم څخه انکار وکړ او د ګریګورین تقویم ومنلو. په ځانګړې توګه جرمني، دنمارک، ناروې، سویډن، هالند، سویس. زه د اوسني جغرافیا له مخې سیمې یادوم. خو په روسیه کې احمق پیتر اول ځلې جولین تقویم معرفي کوي چې له دې څخه ټول پرمختللي اروپایي هیوادونه انکار کړی دی. د هیوادونو د پیتر لومړي لپاره نمونه وه. هغه پرې تکیه کوله او د روسیې د شاته پاتې اصلاحاتو لپاره یې د مثال په توګه نیول. تاریخ پوهان داسې وایي. خو د پیتر د تقویم اصلاحات له اروپایانو سره یو واحد تقویم فضا نه رامنځته کړه. اړیکې یې نه ښه کړې. ځکه چې نیټې بیا هم مختلفې وي. اروپا د ګریګورین تقویم له مخې ژوند کوي، روسیه د یولیان تقویم له مخې. د 8مې پیړۍ په پیل کې د تقویمونو ترمنځ توپیر 11 ورځې و. د کلندري بدلون ډیر پیچلې پروسه ده. د ډیرو اسنادو بیا جوړولو ته اړتیا ده. باید ټول وګړي نوي نظام ته عادت کړو. دا سخت دی، دا ګران دی، دا درانه دی، دا د عامه میکانیزمونو کاروژت مهال لپاره ګډوډوي. که د تقویم اصلاحات ترسره شي نو باید تر ټولو غوره، تر ټولو دقیق او تر ټولو نوی تقویم ګریګورین واخلو. د داسې لویو ټولنیزو بدلونونو لکه د تقویم اصلاح لپاره ډیر اوږد وخت تیاری نیول کیږي. لومړی اوږد بحث کیږي چې آیا نوشت د هغو ناخوالو او لګوتونو ارزښت لري چې د اصلاحاتو په وخت او وروسته به رامنځته سي. تل ملاتړي وي، تل مخالفین وي. بیا د راتلونکي اصلاحاتو په اړه مخکې له مخکې ټولې خلکو ته ویل کیږي ترڅو چمتو شي. پیتر لومړي نه پوهېدل چې د اروپا نیمه برخه د نوې ګریګورین تقویم له مخې ژوند کوي او بلې نیمه برخه د دې ته تیاری نیسي. خو لوی روسي اصلاحګر زول یولیاني تقویم انتخاب کړ. روسیه یوازې د یونان، بلغاریا، رومانیا او سربیا سره تقویمونه برابر ولی شي. دوی د ګریګورین تقویم ته نه دی لار. تاریخ دغه هیوادونه په هغه وخت کې د اروپا مخکوش هیوادونه نه ګري. لږ څه دغه سیمې د عثماني امپراتورۍ برخې وې. په 1700 کال کې بریتانیا جولین تقویم نو معرفي کړی. مګر دا په 18مې پیړۍ کې په منځ کې وکړل. روسیه یوازې د 20مې پیړۍ په پیل کې د ګریګورین تقویم ته لاړه. د یو خورا سخت انقلابي وروسته. د روسیې په تاریخ کې د تقویم د بدلون تاریخي حقیقت د تاریخ پوهانو سره هیڅ ډول توافق نه لري. دا اکثره وخت پیشیږي ځکه چې از تاریخ د دروغجنانو لخوا اختراع شوی دی. یا پیار
لومړي د روسي امپراتورۍ رهبري او د اکاډمۍ او پوهنتونونو له پوهانو سره په حیرانونکې توګه احمق وو. تصور وکړئ ټول وزیران، ټول مدیران، ټول پوهان احمقان دي. د یو دیوانه امپراتور تر رهبري لاندې. هغوی نه پوهېدل چې څه کوي او زور کلیزه یې واخیسته. دا د رسمي تاریخ څخه داسې ښکاري. مګر که د روسي مشران احمق نه وو، لکه څنګه چې تاریخ پوهان یې شي، نو دا معنی لري چې په تیرو وختونو کې وضعیت بل ډول وه. بل دولتي او سیاسي ویش. دلته د پتولو څه شته. تاریخ پوهنتل سیاستوالو ته خدمت کوي او د موجوده واکمنۍ د غوښتنې سره سم تیر تاریخ بیا لیکي. ډېر دلچسپ موضوع دی، راځئ چې دوام ورکړو.